په بلاګانو موږ هم اورېدلي بیخه مو د ښځو لپاره چې راوړو ښځه داسې سرخوړلې کندو تنور دی چې ډکېږي نه نه په جامو مړې شو نه په جرابو مړې شوې نه په کېړو مړې شو په هغې کې م وایي موږ خو داسې موږ له خو اسلام حق را نه کوي اسلام در سره نور څوکي مسلماني در سره نور څوکي تا له خو اسلام هغه حق درکړو ته خو بیا جنبې ښخولې په میراث کې خو د ښځې حق نو ته خو یې کور کېنولی د کور سردار یې دنه جوړه کړه او بالښت ته دې ډډه والې ده او ګوته خوځی دا شی راوړه ټماټر راوړه دا راوړه دا راوړه او زمونږ دا چې کوم یې خفه کېږې ما لکه پښتانه یو مونږ ټول سوکال وایي او سوکال نه وایي بار هم برید داسې یې بار برید داسې جغی بار سړی وایي بس د زمرۍ د برید ونیوی او چې کور ته لاړ شي برید لاندې بیا داسې او اسلام کې ما خو دله ټول حقونه پوره کړل ګوډ کوم چاري کوم تاله راوړم مزدوري کوم تاله راوړم بجلیګر مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي د ښځې ټول حقونه پوره کړي دي یو یې پاتې دی وایي یو حق او یو دا دی چې وایي د دې بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا په ځان را سواره کړم هلکه خبره ټیک کوم که غلطه کومه سپینې خبرې درته کوم زما یو دوست تاسو به پیژنې بشیر جان په سترګو ړوند دی هغه کله ماته وایي ما له ښځه وکړم خدای قرآن ته وګوره پام کوه وګوره دا ښځو والا ټول تباه و برباد دي خو غږ نه کوي غرق دی او په دې ګرانۍ کې خو تباه شو رونو بنیادي خبره درته زه وکړم زما به منې انشاءالله دې کې به ستاسو خیر حرام خوري مه کوئ حلاله ګټئ په لږه حلاله کې چې کوم برکت دی قسم دی که دا په ډېره حرامه کې وي په بل طرف دی نو خبره ان لرې لاړه بنیادي دا وه چې هغه اوسې خبرې وکړې رسول الله مبارکه صحابي دې پرېږده پرېښوده منډه یې کړې بچو له یې پی ورکړل واپس راغله نبي علیه السلام صحابي ته وی دا پرېږده بس او بیا اعلان وکړو وی د بچو په روزه کې به ښکار نه کوې ځکه دا تا مړه کړه حلاله کړه بچي داسې غرق شو د هغې د خوراک د وړو څوک نشته دا معجزه اوس به راشو خپل مقصد له نو شریف زمونږ د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه او د وجوه الاعجاز ورته وایي زمونږ تعلیمان خو هغه د ډېر دلایل دي مختصر چې کله قرآن شریف نازل شو د مکې کافرانو حضور پاک دا تا خپلې خبرې دي دا تا رضانه جوړ کړی دی دا د خدای خبرې نه دي نو الله دا آیت نازل کا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زه تاسو لګي شه داسې قران جوړ کړي بیا ورته نور اسانه کړه فاتوا بعشر سور مثله مفتريات د لسو سورتونو په شان جوړ کړي بیا ورته نور اسانه کړه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين دا یو سورت رکوټي په شان ده طالبانو یې سورتن کې تنوین دپاره تنکیر تقلیل رکوټي سورت په شان سورت کوثر په شان جوړ خو چې د قرآن کم په عربي اصول او قواعد برابر چې غسي د بلاغت او فصاحت اسرار رموز د عربیت ایجاز وغیرہ دا پکې دا کافر سونه د اسلام خلاف لګیا دي پیسې نه نو تاسو مارم بیا حضور پاک مربي جوړه کې تر نه پورې د قرآن شریف د رکوټي صورت برابر صورت نه دوی جوړ کړی شو نه بیا جوړ کی ولې معجزه ده او د معجزې مثال څوک شي پیش کړ او دا غټه معجزه او همیشه ډېرې معجزې وي د حضور پاک سره لاړ دا باقي پاتې ده نو رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی د کم پیغمبر چې معجزې ډېري غټای امت په هم ډېري زموږ معجزه غټه ده امید لرم چې امت په مې د ټولو نه غټ ډېر مې او دا باقي ده امید لرم چې امت په قرب د قیامته پورې باقي وي ټولو وایي انشاءالله